زما د ډېرې مینې یاره سترګې مه پټوه لږ خو رضا د خدای دپاره سترګې مه پټوه لکه ماشوم در پسې ژارمه په چغو چغو در پسې ډېر یم نکلاره سترګې مه پټوه واحده مینه دي چې زړه غواړي یارېږي ولې ورځه ورځه د چا د ډاره سترګې مه پټوه ګرانو مینهوالو السلام علیکم ایاز جان زرار در سره د درون ماښام په خپرونه کې سره د خپل ملګري زهیب افریدي او داسې په ګڼ تعداد کې د نورو ملګرو حاضر یم نن مونږ د جمرود د قدم د سیمې شاعر وحید ګل وحید صاحب خواله راغلی یو یقینا چې زمونږ مشر شاعر د ډېر ښه لیکل کوي نو د هر څه نه وړاندې خو واحد صاحب خپرونه درون ماښام کې درته هرکلی او ستړي مه شي وایو ډېره مهرباني ډېره مهرباني اوس راسره خپله یو وړه شان پېژنګلو هم وکړه د ما خو خپل ذاتي د جمرود د سیمې سره تعلق دی د قدم نوم کلی شي یادېږي بالکل او د سن 74 نه مې د شاعري سره تړون راغلی دی یقین رادیلې زه خپل سټارټینګ په هغه طریقه باندې جاري ساتم تر نن دا ورپورې ډېره زیاته مننه او اوس راسره خپل یو خوندور غوندې کلام هم شریکه دغه نه اګهو راسره یو څو شعرونه هم شریکه د غزل نه وړاندې خو به زه یو څو شعرونه درته عرض کړم ارشاد یی شي بل څوک داسې نه وینم چې مور راوړی دی بل څوک داسې نه وینم چې مور راوړی دی چې دا اوسم دی یاره د کوم لور راوړی واه بل څوک داسې نه وینم چې مور راوړی دی چې دا اوسم دی یاره د کوم لور راوړی دی واه او زه خو دې لمبه لمبه کړم ما راته راګوره زه خو دې لمبه لمبه کړم ما راته راګوره نن خو دې په سترګو کې سم اور راوړی واه بیا یې ووایه ډېر ښه شعر دی زه خو دې لمبه لمبه کړم ما راته راګوره نن خو دې په سترګو کې سم اور راوړی دی او زه واحد خو پوه شوم د خپل مرګ په اراده زه واحد خو پوه شوم د خپل مرګ په اراده تا چې د پړونی په سر تور راوړی ډېر ښه شعرونه کلام هم راسره شریکوئ د غزل مطلب زده چې ویل شي دا ستا د تورو سترګو ستا د تورو سترګو د باڼو څوکې ستا د تورو سترګو د باڼو څوکې او سم مې غوڅوي دا د چاړو څوکې ستا د تورو سترګو د باڼو څوکې او سم مې غوڅوي دا د چاړو څوکې ډېر الله او سل ځلې د مړ شم پې پروا نشته سل ځلې د مړ شم پې پروا نشته او نه پرېږدم د سردارو څوکې واه ډېر ښه شعر دی او نور مې زړه په څه باندې سوری شولو نور مې زړه په څه باندې سوری شولو نور مې زړه په څه باندې سوری شولو شته دی په نظر کې نیزو څوکې واه او څوک به د رخسار په سترګو وویني څوک به د رخسار په سترګو وویني زانګې پې د پاسه کم څو څوکې ډېر ښه شعر دی او اخري شعر له راشو ارشاد جهل د واحد په زړه کې نشته دی جهل د واحد په زړه کې نشته دی جهل د واحد په زړه کې نشته دی او نه پرېږدي په ځان کې د تیارو څوکې واه ډېر ښکلی کلام ډېر الله او زبردست د الله پای کلام دی او یو بل کلام هم راسره اخر د اخري کې شریکه واحد صاحب دویم کلام چې دی دا ویل شي هسې نه چې نن پرون په وینو سور دی هسې نه چې نن پرون په وینو سور دی د مودو نه د پښتون په وینو سور دی مقداره ته بیا ووایه ډېره ښه مطلب ده هسې نه چې نن پرون په وینو سور دی د مودو نه د پښتون په وینو سور دی او د هندوې خال ته ګوره په جبین کې د هندوې خال ته ګوره په جبین کې دا زمونږ د لړمون په وینو سور دی ډېر ښه شعر دی او دا داغ کمیز به څنګه پاکوم دا داغ کمیز به څنګه پاکوم نو بشته نه صابون په وینو سور دی بیا یې ووایه ښه شعر دی دا داغ کمیز به څنګه پاکوم نو بشته نه صابون په وینو سور دی او اخیری مقطع له راشم چې ځلم کمزوري شوې ده لګا د عمر لحاظ سره یی شي دا چې سری جامې په غاړه را روان دی دا چې سری جامې په غاړه را روان دی دا واحد دی د بیلتون په وینو سور دی ډېر ښه دا واحد دی د بیلتون په وینو سور دی مینوالو په نننۍ خپرونه کې تاسو مونږ سره د قدم د سیمې وحید ګل وحید صاحب واورېدو د هغه خوندور کلمونه تاسو واورېدل او دا خبره هم تاسو ته در یادوم چې د دوی
کتابونه هم چاپ دي د لالونه په نوم باندې کتاب ما سره پروت دی او ډېر ښه لیکل کوي. نو واحد صاحب چې تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو د دوی ډېره زیاته مننه ده کوم. ډېره مهرباني، تاسو ډېره شکریه، ډېره مهرباني. ډېره زیاته مننه مینوالو. په اخره کې د هغو مینوالو غوښتنه هم پوره کوم چا چې زمانه د خپل کلام یو څو شعرونه غوښتي دي نو په خپلو شعرونو باندې د خپرونې اختتام ته رسوم چې نیغ نیغ ولاړ یو مدام خدای خبر په څه تازه وي. نیغ نیغ ولاړ یو مدام خدای خبر په څه تازه وي. د جانان هر قسم حالاتو کې باڼه تازه وي او چرته دې هم چې داسې لغوندې کې ووینمه یقین دې وشه پوره یو میاشت مې بیا زړه تازه وي. کمال رانجو کې دی که نه کمال د سترګو کې دی چې د په سترګو کې اشنا هر وخت رانجه تازه وي او سترګې پټې کړلې وی ویل یا زراره داسې غزل دی راته ووایه چې ښه تازه وي. مینوالو که ژوندو پر روانه خپرونه کې به د یو بل ملګري سره بیا را حاضرېږو. تر هغې دمه خپل کوربا یازجان زرار له ورکړي اجازات د لوی الله په امان.